ملګرو سلامونه او سحر په خیر. سحر دی د پیښور په لور باندې مې مزل بیا شروع دی. موږ هم ټول ژوند په مزلو کې وویست. دا مې څه اوړه راغستي دي، اوړه د جرندې اوړه دي. ګوره موږ چې کله ښار ته ځو نو ځان سره څه سوغه څوړکه ځوانانو څنګه یې؟ ښه یې؟ په خیر کوو. السلام علیکم. چېرته روان یې؟ ښه یې؟ کورونو ته روان یې؟ او دا اوس راغستي دي په دې شا دې څه دي؟ پی دې ته وښیه. دا چېرته وړې؟ بازار ته وړې؟ نیکانو له وړې؟ ټیکه دي که خرڅې؟ ښه ټیکه دي. چا سره ټیکه دي؟ ښه قدرمنو دا دغه دیو هر سهار دا پی ټیکه کړي، ساوري اولوشي خواري وکړي، ځان ستړی کړي او دا پی بیا وړي بیا یې خرڅوي بازار کې او یا چا سره ټیکه کړي. نور ښه یې که نه؟ سبقونه ورسره وایې که نه؟ نیکه په خیر راغلی. ښه یې ټیک ټاک خوشحاله ځئ ورځئ، ښه خوشحاله اوسئ. دا چې د کلي ډېر ښایسته سهار دی او د دې ځای نه به زما سفر شروع کېږي. دا زما یو تره زوی راغی، یاره زه وایم دا اوړه به ده سره دغه کړمه، ښه دی به راله د بازاره پورې یوسي، دا چې په اوږه وړمه ستړی به شم. درونده السلام علیکم. درونده ته روان یې؟ ته به یو کار وکړې درونده، دا به د باغه پورې ویسې، ښه زما ګاډی هلته ولاړ دی نو دا به د باغه پورې ویسې. قدرمنو دا مې درونده د خلکو سره مې یو وحی ولاګ هم شروع کړی دی. موږ چې ښار ته ځو نو ځان سره دا لټې غوټې وړو. زه واپس روان یم جي. زه ما سره دغه دی که نه ګلو دلې دی او ګل رنګه، زه به هغو راولم. نو هغو به داسې یو 10-20 منټه خو لږ ګاډی ولاړ دی باغ کې، نو دا ګاډي سره به کېدي. ټیک شو درونده، زه په خیر لاړ شي، ښه ګانې دې لګول ده، ته به بېغمه څه خوبونه کوې که څه دي. ځه د الله په امان. او دا بس هلته باغ کې کېره. دا مې د تره زوی ورغی، خدای دې وکړي چې دا اوړه په خیر څنګه چل دی؟ یا لکه سید محمد که نه قاري صاحب دی، قاري صاحب په خیر. دا زمونږ قاري صاحب دی جي. قاري صاحب ته ښه پاسېدی، خوب ښه شو، چای دی اوس کو قاري صاحب؟ ژوند ښه روان دی که نه؟ څه پیغام به ورکوې دی خلکو ته؟ انسانیت، سړیتوب، د ګاونډیانو حقونه. ته دلته دې وړو ته سبق هم وی، نو څه ښه پیغام ورکړه چې د دنیا ته ورسي. نو شکر روان شو. واړه سبقونه ښه روان دي، ښه چابک یې که نه؟ خوشحاله اوسئ. قاري صاحب ځئ تاسو جومات ته ورشئ او زه بس ورو ورو روانېږم. قدرمنو دا زمونږ قاري صاحب دی، هغه زمونږ د سټ سکول به دې ته مونږ وي. واړه چې و نو اگر چې دې سکول ته خو مونږ نه وتلي، مونږ به یو بل سکول ته تلو. خو د دې سکول دلوابه سلامونه. یا لکه دا د دې سکول چاچا دی. دلوابه ښه کور خیر دی؟ زمونږ روندار ښه ده؟ سکول ته راغلی؟ سکول چوټیانې به کله ورکوئ؟ ښه واړه راغلی دي؟ زه ورځه پې خوشحاله راته اوسي. دا عبدالوهاب دی، دی ډوکی خس دلته رالوی شو دغه سکول کې. موږ به دی هم لیده او دا واړه به مو. نو موږ به دې سکول نه یوازې چې تلو پورې زموږ سکول هغه کلي کې و، نو موږ به دا اورېده چې 1 2 2 2 2 4 4 2 8 دا قصې به موږ اورېدې. دا بیخي زمونږ د کورونو مخه ده. په دې پلن سړک به زه روانېږم. هی مینې لاهو کړې د تارکولو سړک. نه دی خوشبو شته، نه دی پل ښکاري، که نه دی ښکالو شته، نه دی پل ښکاري. اندیش بابا دی خدای وبخي، د هغه شعر دی. نو زه به ځمه په دغه لاره بیا داسې به ورکوزېږم او هغسې به هی پېښوره له تا زار تاله به درځمه. زما جنت وطنه، ما غریبي ستا په کوڅو کې نه پرېږدي نه. نو حقیقت دا دی چې دې وطن کې روزګار وی، کار وی، مارکیټ وی، میډیا وی. زمونږ دغه خبرې دلته کېدی شوې نو موږ به ولې دا په توره کوکه باندې روانو او چې وایي د سهار نور بیا څیره وکړه ژوند د اوږو ته مې راخېږه چې دې وړمه. نو در روان یم د پېښور یارانو. ځان سره مې د کلي د جرندې تاوده او خواږه اوړه هم راغستي دي. دا یو کلیواله مینه وي. اوړه څه دومره څیز وي نه، خو ارګینیک فوډ دی او یو احساس یوه مینه وي. دا د رزق واله چابک ګرځي. نو د حکومت وخت هم مننه کومه چې څه نه څه کار خو یې کړی دی چې رزق واله هم. سلام علیکم. دلته ګرځي راګرځي او دا ټاټونه ماټونه هم مونږ راغوړولي د پردې دپاره. په کلي کې د پردو ډېر اهتمامي. دا علي چې بنګلې لکه بنګلې راشه که نه بنګلې څه کې زه روان یم که نه ځمه ته څه کې؟ ښه زما ګاډی خو کته ولاړ دی باغ کې. راځه که نه ته یو دا اوس راغی دا ریس کې وواره نو پته یې نه لګي.
زه بنګلې ځمه، زه به بیا راځم روجې په دې منځ کې به راځمه. کارونه دې راته ښار کې مزدوري کوي سړی بنګلې. قلمونه دې کړي دي که نه؟ قلمونه ګوره ډېر ضروري دي. ښه بنګلې ونې نالوئ، قلمونه کوئ. او د کلي سهار ملګرو ای وروره چای نه څکو؟ چای در باندې څکمه د رزق یو ځوانانو مه راکوزېږئ. چای څکو؟ راځئ. مریض دی؟ کوم ځای کې دی؟ ښه کار ښه روان دی که نه؟ او خلک صحیح ټلیفونونه کوي که دروغ خو نه وایي که نه؟ کله ناکله پکې فیک وکړي څه پیغام خلکو ته ورکوي که نه یاره تاسو هسې ستړي کړي د حکومت تیل هم ضایع شي. مونږ خو عوام ته دا خواست کوو چې یاره مونږ ته د فیک کارونه ډېر کم کړي. کم سے کم په میاشت کې مونږ ته په زرګاو کارونه چې هغه تاسو د فیک یا دروغجن کارونه نو بیا ستاسو زړه هم مات شي، بیا سم ځای ته هم نه ځئ. خوشحاله اوسئ. که اوس راسره چیس کوئ خو ګورئ دا ټول زړه ټکوروم او د دروغ کارونه والا. ټیک شو جانانه، د الله په امان خوشحاله اوسئ. نو دا غوزان دي او خدایا ما د ګودر غوز کړې وچې مازدیګر د پیغلو شور اورم میینه. دغسې دا سرام لوک دي. نیکان را روان دي. نیکانو په خیر رالی. سیکټري صاحب هېڅ په چل دې پوه نه شو. ته ښه سیکټري صاحب کارونه روډونه ترقیاتي پراجکټ ښه روانې دي. یو څو خبرې وکړئ د ولس سره. سیکټري صاحب په شیشڼو کې څه ترقیاتي کار شوی دی که نه؟ هېڅ هم نه دی شوي. څومره آبادي ده بره دې شیشڼو کې؟ 1600 آبادي ده. نو سکولونه اوبه روډونه څه مزه یې نشته؟ اوس خواړی ګړی دی مشران په خپلو کې ښکرې ورکړي دي او غریب ولس وچقېد. ښه یې تاسو که نه چې راسره سکی نه کانو خوشحاله راته اوسئ. ډېره مینه او احترام. تاسو پیغام به زه ولس ته رسوم. ښه دا زمونږ ځپلی ولس دی. 1500-1600 کورونه په دې روډ بره پراته دي. شوکت یوسفزي د دې روډ د ودانۍ یو کوشش کړی خو دا سړی هم راخوشی دی. سلامونه. ته څنګه یاره دا روډ په پورته جوړ شو که نه؟ خوانې نشته دی. نور یې روان کړی دی. نو دا څنګه چل دی؟ شوکت یوسفزی خو وایي چې ما شانګله بیخي داسې کړه چې لندن مې ته جوړ کړو کور مې کړه. ښه عملي څه نشته دی. دې غریب ولس سره هېڅ چا ښېګړه ونه کړه. ګورئ هر سړی راځي ځان له مالې داړې کوي او بېځي. ملک یې و تسبوله دې کړس ورکړی دی په دې به کېږي. راځه چیس کو ښه که نه؟ خوشحاله اوسئ. د الله په امان، د الله په امان. بس ملګرو تاسو د دې نه خوند والی. دا ویډیو بیخي ان ایډیټډ تاسو سره شریکوم. پورې یوه ابۍ هم را روانه ده د کلي د پردې په خاطر به زه دا ویډیو ختمه کړم چې ابۍ تنګه نه شي. زنانو احترام پکار دی. دا پښتو هم وایي دا اسلام هم وایي. که ته هغه یوه مرغۍ یوازې ناسته ده نو ورځ خو زه بیا هم ښه وي په څه مشغوله یم. آها لکه بېجالې مرغۍ تېروم شپه جانانه. پښتون وطن دی آباد وي. د دې وطن سیلګري ټوریزم دی آباد وي. د دې وطن ونې بوټي دی آباد وي. د دې وطن اوبه ابي وسایل دی آباد وي چې موږ لا ښه شو. او په تیره دا ټول پښتانه دي په مثبت رویو باندې په پازیټیویټي باندې په ښه پیغامونو باندې آباد وي. پښتنو د بچو سره رویه ښه کوي، د یو بل سره رویه ښه کوي. دا کائنات زموږ شریک دی. د دې د آبادۍ دپاره کار وکوئ. ډېره مینه او احترام. الله راته ټول ښاد او آباد لره. هغه خرګې هم روان دی. دا سړی به ځان له چېرته دیړي کوي.